په یو کلي کې د کاشف په نوم باندې یو سړی اوسېدلو چې د کاشف یو ښځه هم وه چې د هغې نوم ګلزاره و. ګلزاره د رنګ نه ډېره زیاته توره وه او د مزاج نه ډېره زیاته ظالمه او ضدي ښځه وه چې هر ټیم به یې په خپل خاوند باندې ډېرې زیاتې چغې او غوسې کولې. یو ورځ یې ورته اواز وکړو او ورته یې وویل: وی کاشفه، دا چېرته تللی وي؟ چېرته مړ شوی وي؟ اوره کروسه فوري ځکه نه تا ته جږ وم او ته نه راځې. تا ته ما د روتو ویلو روتی دې پخکلیني. یا بیګم ځم دلته وم، زه به چېرته لاړ شم، نو نه چغې مه وهه. او روټۍ مې پخکلي لیدله، هلته مې خلي دي پخکلي دي. پوره 5 روټۍ مې پخ کړي دي، 5 کمې نه 5 روټۍ مې پخ کړي. دا ګوره دا 5 دي کو دا 4 دي. 5 د کم ځای نه دي؟ ته خو یې ما 5 پخ کړي، دا خو 4 روټۍ دي. ونسې خوا یا بیګم خو یو ما وخوړه په مزه مزه که نه، تا نه بیا څوک سړي شي. ما وی راشه مخکې نه وخوره، تا خو بیا د ښکول نه خپې راته کړي، څوک د نسه نشي لیدی، ځکه مې مخکې وخوړه. ته تا دې ما کله روتی نه درکلی چې ته داسې وی. په دې 5 روټو کې او صرف 4 نیمې روټۍ زه خورم، نوره خو ټوله ته خوري. وی بیګم تونه ډېره مه راکوه، هسې نه چې ته ناره پاتې شي. ګلزاره یوازې د غوسې واله نه وي، هغه د دې سره سره یو بهادره او طاقتوره ښځه هم وي. یوه ورځ د دې کور کې یوه درنه بورۍ پرته وه چې کاشف ته دې وویل: کاشفه شابه دا بوره اوچته که او دننه یوسه او سنباله یې که. وی بیګم دا زه چېرته اوچتولی شم؟ دا خو دونه درنه ده چې زما دې نرۍ ملا ته نه ګورې. مه غړکې. خوشه ما ته پته وه چې دا ستا کار نه دي، شکور خو نه بیا ګلزاره هغه بوجۍ اوچته کړي په یو لاس چې په دې سره کاشف ډېر حیران شي او ووایي: وی خدایه دا داسې شی دی، په یو لاس یې اوچته کړه، دا ښځه د کور ټریکټر دی. ګلزاره د مزاج نه دومره سخته وه چې د هغې نه ټول کلي یېرېدو چې کوم ځای ته به دا لاړه، ټول کلي خلک به د هغه ځای نه لاړل او ډېر زیاته سخته یره به یې کوله. یاره د دې خو څوک نه کور ماهیتون نشي تېرېدی، اوس به موږ څه کوو؟ ملګریه ګوره ورته مه، دا خو د شکل نه دونه خطرناکه ښکاري، ځکه چې پرون یې یو کس صرف په کتلو باندې ډېر سخت یارولی و. ورځ کاشف ډېر زیات پریشانه ناست و او سوچ یې کو او ځان سره یې وویل: باید دا پس بلا وختیم، دا خو انسان کم او بل مخلوق زیات ښکاري، د دې ظالمې نه خو ځان خلاصول غواړي. بیا کاشف د هغه ځای نه ډېر زیات پریشانه پاڅېدو او لاړو او د هغه یو ملګری و چې د هغه خواته لاړو او هغه ته یې په ډېرې پریشانۍ سره وویل: یاره بابره څه پلین جوړ که زه به د دې تورې بلا نه څنګه خلاص شم. یاره کاشفه زه به تا ته سویم، خو زما زړه کې خو دا ده چې دا چې ته ځنګلي ته بوځه او چېرته پیري ځان سره بوتله او پیرې پې مین شوه، سم په خپله مسې پیری ده. بس زما خوږه ملګریه دا خو دې راته ډېره ښکلې فیصله وښوله، بس دا قد نړنم دي. بیا کاشف ګلزاره ځان سره کړه او ځنګل ته لاړو چې په دې کې ورته ګلزاره وویل: ته په ما دلته څه کې؟ تا زه دلته راوستم سله، ته ما ته ووایه که نه. یا ښځې مرمه یو خو ته هر ځای کې ټټه کې چکر له مې راوستي، ما وی چې چکر درکم. چکر له نه خو ځنګل له چکر ځای دی، خو دې خبر چې څه مطلب دی دی پسه مې خوري کوولي. کاشف او ګلزاره دواړه را روان وو چې په دې کې د هغې مخې ته یو پیری راووتو چې په دې سره کاشف ډېر زیات ویرېدو او دا پیری دې دواړو ته وویل: تاسو څوک یې چې زما دې ځنګل ته راغلی؟ تاسو ته زما پته نشته؟ دا بس مونږ ته څه مه وایه، مونږ واپس ځو، مونږ دلته لږ چکر نه راغلي. بیا ګلزاره په ډېرې غوسې سره هغه پیري ته وویل: وایې ته څوک یې مونږ یارولي واله؟ ځنګل ستا د پلار دی، وښیې ماته یو حد. کله چې پیري د ګلزاره دا خبره واورېده نو ډېر زیات حیران شو او ویرېدو او ویې ویل:
نه ما سره خو څه کاغذ هم نشته دا هم هسې وویل ته ستاسو ځای دی چې کله راځئ راشئ بیا هغه پیری هم د هغه ځای نه وتښتېدو او لاړو چې په دې سره کاشف هم ډېر زیات حیران پاتې شو. بیا د پیري د تلو نه بعد د هغه ځای کې د یو عالیشان خزانې دروازه کولو شوه چې په دې سره کاشف هله ګلزاره داسې دي داسې دروازه کولا شوه دا خو زه ډېر قیمتي ځای ښکاري زه چې ځو اوبه یې ګورو چې څه دي پکې دننه. بیا کاشف او ګلزاره دواړه د هغه خزانې دننه ځای ته لاړل او چې ویې کتل نو هلته سونا او چاندي او ډېر قیمتي سامان پروت و چې دې سره یو جادویي اواز وشو او دوی ډېر زیات حیران شو. په تاسو دواړو کې کوم یو رښتونی وي هغه به دا خزانه اخلي بل څوک پای نه اخلي چې کوم یو رښتونی وي هغه به یې اخلي. مونږ رښتونی یو که نه بس مونږ به یې واخلو بس زمونږ نه غټ رښتونی رښتانه. لومبې ریښه ووایه داسې اخیستن نشته دا داسې اسان کار خو نه دي. لومبې به ریښه حل وی راته شابه زر راته وویله. یاره بیګم زه رښتونی نه یم ځکه چې ته ما مرګ له راوستې وې دلته ما وی چې چېرته یو دیو خوري زه د نه خلاص شم ولې چې تا نه زه ډېر تنګ وم بس اوس پکې څه نه کېږي اوس مې معاف که نه اوس ده ته خدای ملامته کړې یم. ګلزاره دا خبره واورېده نو لږه شان خاموشه شوه او بیا یې وویل کاشفه مان ستا ډېر بېعزتي کړې ده ډېر مې خفه کړې ډېرې غوسې مې د باندې کړي یو ډېره ناروا مې د سره کړې ده ډېر زیاتې مې د سره کړې دي بس اوس ته ما معاف که. ښځې مونږ دواړه حالت وو مونږ دواړه به اوس دا یو بل د الله د رضا دپاره معاف کړو. بیا په خزانه کې چې کم هر څه پراته هغه هر څه اچانک وفړکېدل او بیا یو جادویي اواز وشو. تاسو دواړو رښتیا وویل او رښتیا مو منل تاسو کامیاب یې تاسو بالکل کامیاب یې خوشحاله اوسئ. بیا کاشف او ګلزاره دواړه خپل کلي ته واپس راغلل او دواړه ډېر خوشحاله و. اوس ګلزاره هغسې ظالمه ښځه نه ده اوس ګلزاره د خپل خاوند کاشف ډېر زیات خیال ساتي او په ډېر احترام سره کاشف ته ووایي کاشف جانه ته نن نه به د الله روټۍ م زه پخوم د هر څیز خیال به دې م زه ساتم ته صرف حکم کوه. واه زبردست تا خو دې ډېره ښکلې خبره کړه زه ډېر خوشحاله شوم. بیا دواړو ډېر په خوشحالۍ سره اوسېدل شروع کړل. زموږ د کهانې مقصد دا دی چې غصه او ظلم د همیشه رښتې خرابوي. رښتیا ویلو سره او سمجدارۍ سره رښتې ډېر بهتره جوړیږي. الله دې موږ ټول د غصې نه وساتي. خوږو ملګرو دا وه زموږ د نن ورځې کهاني. که چېرې خوښه شوي مې نو لایک کې کمنټ کې او مخکې ملګرو سره هم شیر کې او که چېرې په دې چینل باندې نوي یې نو دا هم سبسکرایب کې. الله مو راته ښاد اباد او بریالي لره د لوی الله په امان.